موږ وایو چې یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل دی. موږ وایو چې یو څوک د نمرینه د فوجي مري نه د پولیس مري په هر چا خوا به دو چې ته وایې چې زما فوجیان مري زه د دې بدله اخلمه واخه د باج وځه واخلو د باج وایه ولې نه اخلې راغه واخه چې څوک ورسره ملګري دي راغه واخه موږ درسره ملګري یو. عزیزانو دا څنګه د کفر اسلام جنګ دی. 50 کاله وشو 50 کاله وشو پښتانه لا نه دي مسلمانان. د پښتانه په وطن کې را تر اوسه اسلام نه دی راغلی. دا څنګه پر موږ باندې دا حالات مسلط دی. د دې په خلاف باندې درېدل پکار دي. دا عزیزانو دهشتګردي پر خپل ځای باندې ده. نن پر تا د روزګار ټولې لارې درولي. ستا د بیش قیمتي وسایل ستا دا خاوره ستا اوبه دا وړي په بدله کې نه تا ته دلته غنم درله کړي نه تا ته خیبر پښتونخوا کې غنم درله کړي. د پنجاب واحد احسان پر پښتانه باندې هغه غنم دي او د دا احسان ازادت څه ده چې پښتانه ته د ده د اوبو ونډه ورکړي. پنجاب ته څه چا په هندوستان کې کوم پنجاب آباد دی هغه د پښتانه مفت غله مخوري موږ در کوم تا ته در کوم هغه ته. نه عزیزانو تاسو وګورئ ستا په دې جنوبي پښتونخوا کې ګوره موږ د نفرت خبره نه کوو. موږ د نفرت خبره نه کوو. موږ بغض نه کوو. په سینټ او قومي اسمبلی کې واحد غږ چې څه وخت ملي شهید عثمان خان کاکړ په سینټ کې وو هغه واحد غږ و چې د بلوچستان لپاره د غږ کولې د آیات بلوچ لپاره کولې د کریمه بلوچ خبره کوله د بلوچستانو د سیاسي قومي ثقافتي معاشي تحریک د دې ملاتړ په سینټ کې کولې د ګوادر خبره کوله د بلوچ د ساحل د وسایل خبره کوله د هغوی د حق حاکمیت د حق ملکیت خبره کوله. دا واحد عثمان خان کاکړ شهید و چې هغه د دوی خبره نمایندګي کوله. خپلو بلوچان هم دې نمایندګي نه ده کړې. نن که موږ د حساب خبره کوو تاسو ټول په دې ګواه یاست. که د دې صوبې خبره کېږي که وایي بلوچستان هغې د پښتون د وجود خبره نشته. خلک په دې خبر نه دی پنجاب په دې خبر نه دی سند په دې خبر نه دی چې په بلوچستان کې پښتون آباد دی. ستا تشخص درته نشته ستا شناخت درته نشته. دا بلوچستان پر نامه باندې چې وفاق هر څه راوړي په هغه کې د پښتانه برخه نشته. 800 عربه سیاسي خلک اختلاف وکړو د پی ټي آی په حکومت کې 800 ارب روپۍ پیکیج راغلی د پښتانه یوازې ضلع نه و پکښې 800 روپۍ ستا پر نامه نه وې پکښې. د رایزینګ بلوچستان پر نامه باندې 11 ارب روپۍ دا سنټران جوړېږي هنرمند زده کوي د چسي لخوا په دې کې یو پښتون نشته حتی کې کوټه نشته پکښې چې هلته د پښتون اکثریت ښار دی لهذا دوی پښتون ځین باسي. د صوبایي اسمبلۍ حلقې چې د کلاسپلا آبادي 4.5 لکه آبادي ده دا یو سیټ لري. د موسخیل سیټ ختم سو د شیراني سیټ